السلام علیکم. او دا چې کوم ځای ولاړ دي ته پارکینګ روډ دغه زموږ جومات دی دا مخامخ د سره دغه چې ښکاري دا بلال جومات دی دغه چې کوم نه زنګ فارمیسي ده دا چرچ دی او دا زنګ سرجري ده دلته زنګ ډاکټر کینی او دا دغه دی او دغه خپل دغه دی او دلته زه ما خپل نسې راویستو یخطوله او د مدینه هیر سټایل دا دغه دی او د دې مالک چې دی نو هغه محمد اسلام دی د تعلق د جیلم سره دی د په پښتو نه پوهېږي زه به د سره په اردو کې خبرې کوم اور دا ڈور خوک سڑے دے اور اس کے ساتھ میرا تعلق 2006 سے ہے. اور محمد اسلام صاحب خود بتائیں گے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے. تو السلام علیکم محمد اسلام صاحب, اور آپ بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے. جہلم سے ہے, اور جہلم میں میرے بڑے دوست ہیں سرپر 4-5 میرے دوست وہاں سے آتے بڑے, ان میں سے کئی انتقال ہو گیا ہے. تو جہلم سے میری یووا بستگی ہے. میں ایک شادی میں بھی گیا تھا, بہت پرانی بات ہے. ادھر ایک میرا دوست ہے خالد اقبال, اس کا بھی جہلم ڈسٹرکٹ سے تعلق ہے. وہ ہے وہ پراپر جہلم کا نہیں, وہ یہ سہاؤ وغیرہ ادھر کا ہے. تو آپ یہاں کتنے سالوں سے ہیں؟ ہاں 2005 میں آیا ہوں. 2005 میں 17 سال آپ کو ہو گئے. 17 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ. آپ نوجوانی میں آئے تھے؟ جوانی میں آئے تھے, ابھی تو پھر یانگ ہو. نہیں صحت اچھی ہے آپ کی ماشاء اللہ سے. اچھا تو کیسا اس ملک کو کیسے پایا, معاشرے کو کیسے پایا؟ اس جیسا ملک دنیا میں کہیں ہے؟ اس جیسا ملک دنیا میں کہیں ہے؟ نہیں ہے نا. جو بھی دیکھتا ہے پھر جناب یو کے سچی بات یہ ہے کہ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ یہاں پہ ہر آدمی خوش اور ہر حساب سے خوش ہے, سمجھے. ہاں یہ پوترے کے بال کاٹیں آپ نے, آپ کے پوترے کے. ہاں لو تم خپل نو سکینه ولده دا دغه دی دا سویل زوی دی الیان او پخنا ہوتا دیسی ناستے چھے. اور یہ میرے پودے کے جو ہے بال کاٹ رہے ہیں. تھینک یو بہت, تھینک یو آپ بھی اپنا نام. It's the best shop in the town. Whenever you come in East Ham, please visit Islam Madina shop. Okay, and what's your name? Faisal. Faisal. From where you are? Lahore. Lahore, proper Lahore. Okay, Lahore, I stay in Lahore Yeah. many years. Yeah, I got their training and this and that in copy. Thank you. Okay, thank you dear. دا دکان دی دا ډېر خوږ سړی دی. د سر زما د چې زه کله ناغلی یم زه دله راځم. دا زما بس چرته داسې نه شي چې بل دکان ته تلم. نیور میں کبھی کسی دوسری دکان میں نہیں گیا ہوں. میرے اس کے ساتھ 16 سال کا جو تعلق ہے, اور یہ بہت ہی خوبصورت آدمی ہے. اور اس لیے یہ میں نے کہا کہ آج اس کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ ماجد نن تاسو ته دیو خیر. دا ډېر خوږ بنیاد دی, ډېر زیات خوږ بنیاد دی. دله پښتو نه ورځي خو دا پوهېږي چې زه د صفت کوم, او ډېر واقع د صفت سړی دی, د صفت سړی دی, د صفت لایق دی. او چې کوم دی داسې دغه دی تېره دغه ښه د ده لپاره دما دغه او دا ما تاسو ته وښودل ده د دوکان دی او دا دغه دی دی ناست دی او دغه ورته ناست دی. دا هغه ته چې پوښتنه ناست دی چې نه تنګېږي نه دغه کېږي, د لوی سړو په شان ورته ناست دی دغه دی. اور آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ بھائی کتنے ہیں؟ میرا ایک پاکستان میں, ایک ادھر ہے. ایک ادھر ہے. اچھا تو والد صاحب زندہ ہے؟ والد صاحب فوت ہو گیا. اچھا والد صاحب فوت ہو گئے. پچھلے سال فوت. اچھا اللہ بخرت نصیب کرے. اور والد صاحب ہیں سال بڑی زبردست. بس اصل میں یار زندگی گزرتی ہے اور ذرا چند ساعتیں ہوتی ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا, لیکن آرام سے گزر جائے نا تو یہ مزے والی بات ہوتی ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہ ویسے تو چینج آتی رہتی ہے زندگی میں, کبھی اچھا کبھی برا, کبھی سختی کبھی کشادگی, لیکن یہ چلتے رہتے ہیں, یہ پارٹ آف لائف. لیکن یہ کہ اگر ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اچھی زندگی گزر جائے. نن د پاره دومره د نن زما د سر دغه کو زن کوش ته با کوم چیرې زدا چې کوم مرګري چې هغه تاسو ته مخامخ کوم چې کوم ځای ته زما او زما کوم ځای سره سواسته پرې وځي چې هغه خلک ز تاسو ته یو په یو خو نن ما د دغه کو
د سر زما د ډیر مودې نه تعلق دی. یہ ساتھ مسجد بھی ہے مسجد بلال. وہ بتا دیا. 5 ٹائم نماز بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. اللہ کا شکر. وہ میں نے بتا دیا کہ یہ بلال مسجد ہے, ادھر یہ سامنے چرچ ہے, یہ ادھر بڑے بند کر کے جاتے ہیں. ہاں. اور لندن میں ہر رنگ ہے, یقین جانو کہ مندر اتنے ہیں, مسجدیں اتنی ہیں, چرچ اتنے ہیں, اور سارے بڑے پرامن اور مزے سے سارے اپنے اپنے مذہبوں کی جائے کرتے ہیں. یہی ایک مہذب معاشرے کا یہی ایک سچی بات یہ ہے کہ بڑی مہربانی. اور اسلام صاحب کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا, بڑی مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم.